غورځنګ مشر ډاکټر خان بابا صاحب ته خواست کوم چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټولو ښاغلو پښتنو وروڼو ستړي مشئ، زه حاریان دریان یم په دې غوښتنو باندې. نړۍ موږ ته دهشتګرد وایي، زموږ اولنۍ غوښتنه دا ده چې موږ امن غواړو. یو دهشتګرد هغه امن غواړي. زموږ د ملک وزیر اعظم موږ ته دهشتګرد وایي، هغه خلکو ته دهشتګرد وایي کوم چې غواړي امن. نړۍ وایي چې دا ظالمان چې دي نو خپلو جینکو ته زده کړه نه ورکوي، تعلیم نه ورکوي. ما په دې لیست کې وکتل چې موږ د جینکو سکول غواړو. دې نړۍ ته د موږ چا راښکاره کړي وو، په کوم شکل راښکاره کړي؟ دا نړۍ ګڼي چې یاره موږ جاهلان یو، موږ چې دی نو خلکو سره رابطه نه جوړو. ما په دې لیست کې وکتل چې موږ روډ غواړو، موږ سکول غواړو، موږ امن غواړو، موږ چې دی نو تعلیم غواړو، موږ چې دی خپل حق غواړو. د نړیوال دستور مطابق د دې ملک د دستور مطابق موږ حقوق غواړو. موږ څنګه چې دی نو جاهلان شو، دهشتګرد شو، د دې ملک خلاف شو. یا خو د دې ملک واکداران چې دی نو هغه موږ تسلیمول نه غواړي، ځکه چې موږ خو تسلیم کړی دی، موږ خو دا نړۍ تسلیم کړې ده. موږ خو د مینه غواړو. دا لیست وګورئ که نه، تاسو په خپله هم وګورئ. زه د پاکستان دا ټول واکداران دې راشي، د دې دنې دا لیست کې وګورئ. دا د جنا مقام دی چې خلک په خپله راټول شوي دي چې زه په خپله خاوره باندې امن غواړم، ما ته امن راکړه. د دې خلکو باره کې چې یاره دا جینکو ته سبق نه ورکوي، سکول نه ورکوي، د غد ورانوي. هغه وایي زما جینکو ته سکول ورکړه، تعلیم ورکړه. د ظلم او جبر یو حد وي، د دې حد نه د ملک ته نه دي پکار چې تیروزي. پکار خدا دا چې د دې لیست یو دغه باندې غور وکړی شي او په دې عمل وکړی شي. دې کې هیڅ شی داسې نشته دی چې هغه د دې ملک خلاف وي، بلکې د دې ملک د ترقۍ خلاف وي. دې ته چې وګورې دې کاغذ ته که نه، نو دې خلکو دا مشران چې ناست دي، دا عزتدار مشران چې ناست دي، دا قدرمند مشران چې ناست دي، دې د دې ملک ترقی غوښتې ده، پرمختګ غوښتې ده. که انټرنیټ دی او د چا نه غوښتې دی؟ د دې ملک نه غوښتې دی، د دې ملک د واکدارانو نه غوښتې دی. لږ سترګې وغړئ. زه د دې ملک د واکدارانو ته دا خلک ستاسو خپل دي، دا خپل کوي. موږ ستاسو خپل یو، موږ د دې ملک خلک یو، موږ د دې ملک خپل کوي. موږ ستاسو نه مینه غواړو، موږ ستاسو نه حق غواړو. موږ ته مینه راکوئ، موږ ته حق راکوئ. یو شی داسې نشته دی چې هغه غیر آئیني، غیر قانوني او غیر د دې ملک خلاف وي. خدای ته وګورئ، د دې ملک د هر باشنده سره مینه پیدا کوي. سپورټس کمپلیکس دا چا غوښته کېدی شي؟ دهشتګرد، جاهل، د جینکو تعلیم دا د چا غوښته کېدی شي؟ زما چې کوم مرسته تا ما سره وعده کړې ده، ما ته راکړه، دا د چا دغه کېدی شي؟ که چېرته دا د ملک خلاف وی که نه، وي به تا ته وي چې دا مرسته دیواله زه خپل کار کوه. هغه تا نه ستا اعلان کړې مرسته غواړي، بلکې هغه مرسته هم نه ده، د حق دی، حق ته نه ورکوي. مونږ چې دی نو د نړۍ سره ځان تړل غواړو. دهشتګرد
او دغه غواړي چې یاره ما ته چې دی نو انټرنیټ راکړه 4G 5G ما ته انټرنیټ راکړه زه تاسو ته وایم چې یاره دنیا ته ځان نه ښکاره کړئ مونږه نه دهشتګرد او نه د تعلیم خلاف نه چې د ظلم هغه ښکار په خپله مونږ یو مونږ ظالمان نه یو خو دنیا ته د خلکو مونږ داسې راښکاره کړي یو په میډیا او په هر څه باندې چې یاره بس دا چې دی نو دا خو مونږ ول هر څه ورکوو خو دی نه اخلي مونږ تعلیم ورکوو دی تعلیم نه کوي مونږ ورسره مرسته کوو دی راته راغورځوي خلکو ته وایي چې مونږ ورته روډ جوړوو خو دی وایي چې روډ به راته نه جوړوي نو زما په خیال چې وخت دی چې مونږ د یو بل سره یو شو او د یو بل دپاره غږ پورته کړو الله مو تل ښاد او آباد لره خوشحاله اوسئ ډېره مننه شکریه درکړو